حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله به فرمایله و خلکو ته به دا تنبیه ورکول چې الله جل جلاله تا ته ځواني درکړې ده، صحت یې درکړی دی، فراغت یې درکړی دی، دا په کار کې ولګوه چې کم څه کول په کار دی اوس یې لا وکړه، عبادتونه اوس وکړه، د الله ذکر اوس وکړه، د ګناهونو څخه اوس ځان وساته چې کله ته ناجوړه سې ضعیفه سې نو هغه وخت به څه کول غواړې نه به یې کول. څومره قیمتي خبره ده عزتمن. ځواني لرې، صحت لرې، وخت لرې، مال لرې، اوس یې وکړه. مال الله درکړی دی ویې لګوه د خیر په کارونو کې، پر غریبانو، پر مسکینانو. سبا به نه وي. موږ وینو دا خلک چې یوه ورځ کورپتي وي یا بله ډیوالي وي، یوه ورځ پر خلکو د ده پورونه باندې یا بله ورځ د خلکو پر ده باندې وي. تلک الایام نداولها بین الناس. الله په خلکو شپې ورځې ګرځوي. نو چې کله ستا وخت وي خلک نازوه، کله چې ستا وخت وي پر غریبانو پوښتنې کوه، کله چې ستا وخت وي په موټر کې غریبان سوروه، نو بیا به دا نعمت ستا سره وي. کله تا ته ځواني الله درکړې ده ویې لګوه د الله پر عباداتو باندې، ویې لګوه د الله پر دین باندې، وخت یې درکړی دی، تلاوت وکړه، ذکر وکړه، اذکار وکړه، سورتونه ووایه، نفلونه وکړه، عمرې وکړه، حجونه وکړه. هسې نه چې مال هم دسه ولاړ سي، ځواني هم دسه ولاړ سي، ناجوړې هم راسي، بیا به ډېر ارمانونه کوي چې کاش داسې مې کړي وی، داسې مې کړي وی، هېڅ به دې لاس له نه راسي. نو مخکې د دې چې دا ټوله نعمتونه دسه واخیستله سي، د دغه نعمتونو قدر وکړه او استعمال